یو 5 قسمه حیوانات او زناور داسې دي چې هغې وجل لازمي دي او په حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقتلن فی الحل والحرم. دا 5 قسمه زناور دا به په حل او حرم دواړو کې وجلی شي. اگر که یو سړی په حرم کې ولی نه دی خو بیا هم که دا زناور له مخې لورلی دا به وجني. یو په هغه زناورو کې الغراب کارغه دی کوه، دویم کربوړی ګرګټ کوم چې په دې ګټانو مټانو باندې ګرځي چې کوم ته موږ کربوړی وو، او دریم والکلب العقور هغه سپی چې هغه چیچل کوي باولا کته، او څلورم نمبر والعقرب لړم، او 5م نمبر والحیه مار دیم چې په کوم ځای کې لاندې کو بس وژنې وي. ځینې خلک یې مار له مخې له ورشي ایستې پرېږدي نه وژني. او یو قسم ماران دي چې هغه وجل نه وي په کار، چې هغه پیریان یې کورونو کې یا تک سپین ماري یا تک زیړ ماري، دا وجل نه وي په کار. او دویمه نښه دا ده چې کوم د پیریانو نه کوم ماري نو هغه سیده حرکت کوي. دا نور ماران چې عام کوم ځي دا داسې کاږه واږه حرکت کوي او رواني، خو د پیریانو والا مار چې نو هغه سیده حرکت کوي، دا به نه وجني. دیو ته به صرف دومره وایي چې اخرج یا عبدالله، ای عبدالله د الله بنده وځه د دې ځای نه. او حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الجن 3 اصناف. دا پیریان چې دي دا 3 قسمه دي. صنف لهم اجنحة، یو هغه قسم دی چې د هغې دپاره وزري دي یطیرونه چې په هغې باندې دا الوزي. یو داسې پیریان دي چې هغې وزري دي عام د مرغانو په شان الوزي. او دویم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وصنف حیات و عقارب. دویم قسم د پیریانو هغه دی چې هغه لړمان دي ماران دي د دې په شکل کې دي. او دریم نمبر وصنف یحلون و یزعنون. دریم هغه پیریان دي چې هغه زموږ استاد په شان کله په سفر کې کله په کور کې بهر سفر هم کوي د انسانانو په شان، او کله په کور کې پاتې کېږي. د دې نه علاوه چې کوم د ماران دي نو هغه وجل پکار دي، کربوړي دي، دارنګې لړمان دي، کوه ده، دارنګې کلب عقور دی، سپی چیچونکی سپی دی، دا ټول دا وجل پکار دي. نبی علیه الصلاة والسلام د دې د وجلو حکم موږ تاسو ته